د حکومت مسؤلین باید په سیمهییزو او نړیوالو هوکړو کې له پوره دقت کار واخلي. پخواني طالب چارواکي او په پاکستان کې د افغانستان پخواني سفیر ملا عبدالسلام ضعیف له ازبکستان تر کابل بیا پیښور د ریل پټلۍ د هوکړې په تړاو په یوه ټویټ پیغام کې ویلي چې پاکستان په دې برخه کې په پوره مهارت دوه مخې لوبه کوي. د په وینا پاکستان غواړي یوازې د افغانستان له خاورې د ترانزیت لپاره کار واخلي، خو په بدل کې افغانانو ته له خپلې خاورې د ترانزیت او سوداګرۍ زمینه نه برابروي. نوموړي زیاته کړې چې دا پټلۍ د پیښور پر ځای تر کراچۍ پورې وغځول شي او په دې توګه د افغانانو ته هم د دې زمینه برابره کړل شي چې د پاکستان له خاورې په استفادې سوداګري او ترانزیت ترسره کړي. هغه د حکومت پر چارواکو غږ کړی چې په ټولو هوکړو او نړیوالو مسایلو کې دې له پوره دقت او مشورو کار واخلي. د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون غړي جنرال موبین په یوه ټلویزیوني مرکه کې پر پاکستان توندې نیوکې وکړې. نوموړي ویلي و چې د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي کې تغییر نه دی راغلی او له پیله تر اوسه له افغانانو سره د دښمن په څیر چلند کوي. هغه زیاته کړې وه چې پاکستان ناټو او امریکا ته خپلې دروازې پرانیستې وي، خو کله چې خبره د افغانانو د ګټو شوه نو دوی خپلې دروازې وتړلې. هغه د پاکستان له لوري د چمن دروازې تړلو ته په اشارې ویلي و چې دی ځان ته د مسلمان هیواد خطاب هم کوي، خو سیاستونه په بشپړه توګه له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. موبین دغه راز ویلي و چې اسلامي امارت په اوسنیو شرایطو کې نشي کولی چې له پاکستان سره جګړه وکړي، خو په خبره یې سالمه پالیسي به مخ ته وړي او هڅه به کوي چې له مناسبو لارو اوسنیو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي. په دې فرضي کرښې باندې څه حال ده؟ 100 کانټینره انار د یو سړي خوسا کیږي. انار هغه میوه ده چې ټوله نړۍ ورته ضرورت لري، په پولې دې په ما باندې کړي. دغسې